جی د بیټک ټي وي ډیرو ګرانو کتونکو او خوږو اوریدونکو ستاسو ملګری حمزوي یوسفزی یم. تاسو ګورئ چې په ټول پاکستان کې نن 14 اگست 2020 د پاکستان د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په صوبو کې په څلورو واړو صوبو کې او په بیلابیلو سیمو کې پښتانه، پنجاب خلک، بلوچ او سرایکیان د پاکستان میشت ټول پاکستانیان دغه د ازادۍ ورځ ډیر په خوشحالۍ او په جوش او په خروش سره لمانځي. نن ولاړ یو په صوابای ضلع کې ولاړ یو چې یو میدان کې ولاړ یو چې کومه د پښتنو ثقافتي او کلتوري لوبه ده مخه هم هغه مخه نمایش هم روان دی او دلته کې مشران هم راغلي دي، ماشومان هم راغلي دي، ځوانان هم راغلي دي. دغه مخې نه خوند هم اخلي او دغه خپله د ازادۍ د 14 اګست دغه ورځ هم لمانځي. تاسو ګورئ دغه د مخې خوندونه به درته ښایو. دلته راغلو مشرانو خبرې به در سره شریکو. دلته راغلي ماشومان دي د مخې د کومه کلتوري لوبه ده د دې دغه روایت دي چې د دې په میدان کې به تاسو ته د 80 کالو د 15 کالونو مشرانو سره د 10 کالو او د 8 کالو ماشومان هم ملاویږي، ځوانان به درته هم ملاویږي. دغه مشرانو تجربې به تاسو سره شریکو، دغه لوبې په حواله به تاسو سره خبرې شریکو او د ازادۍ د 14 اګست د کال 2020 د جشن ازادۍ دغه ورځ به تاسو سره شریکو. نو مونږ سره اوسئ او تاسو سره به دغه خبرې شریکو. دستور آغاز د تلاوت کلام پاک نه کیږي. زبا د نننۍ دستور د تلاوت کلام پاک لپاره بهار علي حفیظ صاحب ته خواست کوم چې هغه ودرېږي او باقاعده د دې غونډې د دې دستورې پیل وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. چې په لنډ تنګ وخت کې وخت وباسه او د دې لوبې د کلاړیانو په سر لاس کې خود د دوی مرستې کوي. د عوامي نېشنل ګوند په مرسته باندې سمی خان، ګوررحمان صدر صاحب او سید قمر شاه لالا راغلی دی. د نننۍ دستورې مشران مېلمانه دي. هغه یې موږ ته وختئ، ټکای بندي او دې سره به د لوبې باقاعده آغاز کېږي.
مننه کوو ډېر تان ورته وګورئ د دې مشرانو ډېره زیاته مننه کوو چې وخت یې وباسه او رالل او ټکه یې ولګوله ساغرني او د هغه د ټیم ډېر مشکور او ممنون یم چې په دې زیږده کلي کې زنګ د صوابۍ کې موږ له خپله ثقافتي مخه ژوندی کړې ده او دا کیل یې زموږ زیږدې کلي ته راوړی دی بله خبره دا ده چې زه دې ټیم ته د خپل د طرفه 15,000 روپۍ فقیره غوندې نظرانه ده دا ورکوم انتظامیې لپاره قبول او منظور یې کوي والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زما سمی خان نوم دی د زیدي اوسیدونکی یم او دغه چې دی د عوامي نېشنل پارټۍ تحصیل جوائنټ سیکرټري یم سابقه کابینټ کې او اوس چې میډیا سیل انچارج یم. مخه دا زمونږ یو د په زرګونو کاله باندې څنګه چې همدا خبره وکړه په زرګونو کاله جوړه تاریخي ثقافتي لبه ده او دا ما په خیال چې لکه په د یوسفزو نه بهر چې دا بل ځای کې نه کېږي که نه او ډېر لوی تاریخ لري او ډېر د خوند لبه ده او د ازادۍ په وجه دغه باندې به دا خبره وکړم زه چې نن د ازادۍ ورځ ده 14 اګست دی او د خپل طرف نه د خپلو ملګرو طرف نه ټول څوک هم چې اورېدونکي دي لیدونکي دي په دغه شیشه باندې نو هغوی له د ازادۍ ورځ مبارکي ورکوم او هغه مشرانو ته هغه ټول مشران چې څوک هم دي که هغه عالمانو که هغه خدای خدمتګارانو که هغه وکیلانو د مسلم لیگ او که د نورو پارټو کانګرس هغه چا چې په دې ازادۍ کې په دې تحریک کې برخه اخیستې دي قربانۍ ورکړې دي هغه ټول ته خراج تحسین پیش کوم او اوریدونکو ټول لا بیا یو ځل بیا د ازادۍ ورځ مبارکباد ورکوم. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ګوهر امان دی د زیدي د عوامي نېشنل پارټۍ صدر یم او تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو د خپل محفل رالی نن چې کوم مخه ده او زمونږ په دې خپل ایریا کې دا خپل ځای کې دا او دا لری لری رقم زمونږ مرګري ملمانه دوستان د کلی خلک هم راغلي دي زه یې دار کړم حواله بر اساس لوبا خو ډیر زمونږ په دې کلچر کې چې خاص کر زمونږ کملوبا بذاتی لحاظ سره شامل ده انو اغاز زمونږ مخه ده زما ورور مخکې خبره وکړه په زرګونو کالونه دا مخه چلیږي او را روانه ده خو څه د بدقسمتۍ وجې نه څه وخت دا زمونږ لغونده کې کلو کې دا پروګرامونه کم شو اوس شکر دی د کتابي دور دی د قلم دور دی نو دغه سيزونه دغه د کلام کتاب نه خلکو بیا را ژوندي کړل او په خپل علاقو کې خپل محفلونه ولګول په دې دای کنه چې دغه یو زه اوس په دې کلی کې یم زما پروګرام کوم ما په علاقو په کلی څوک نه پیژني خو لیکن چې دا پروګرام زو کوم او زه د علاقو ته کم از کم 80-90 کلو ته یا ضلعو ته یا ټیمونو ته زه ورسم نو هغې سره زما پہچان پیدا شي هغه پہچان باندې هغې ما دلته وپېژني زه هغې وپېژنم نو زما د ژوند دا لارې چې کوم دي دا ډېرې مزیدارې او خوشګوارې او اسانې تېرې شي هر نه کتل زموږ د بچو چې څومره خرچې وکړې د پاکستان په دې جنډې باندې د پاکستان په مینتیا باندې
هغه کپړې سوټونه ټوپۍ جنډې هر انتهایی دا چې خاص کر هغه خپل مخونه لوم دوه سیډ رنگ ورک یو سپین یو د پاکستان جنډې چې دور هغه د خپل ملک سره مینه کوي دومره محبت کوي نو کم از کم زمونږ خو د الکان چې کوم دي د میټریک پاس دي اف اف پاس دي بي اف پاس دي د خپل یو خو د کرونا د وجه نه سہالات د چې ماشومان یونیورسيټو کې لکورانه راغی او فرق راغی تعلیم لګلیډ شو دا غینه باوجود د ډیر زیات یو مهنتي قوم دی او ډیر یو ښه خلک دی یو ډیر زیات ځان مصروف ساتي کداغه مصروفیت دی تر کې نو کېدای شي مې به د یو ځان له ډیر غټ نقصان ورکی خدای الله لاک لاک شکر چې زمونږ د مشرانو یو ښه طریقه دا هغه موږ ته دا شی پر خو دري او زمونږ بچي ټول په دې باندې په ښه طریقې سره خپل هغه کلچر ژوندې کوي د خپل جیب نه کوي لکه زه ګورم زمونږ د علاقې ډېر ښکلي خلک په شملو کې ناست دي هغه له زمونږ مدد پکار دي هغه له د کلو په سطح میټینګونه پکار دي محلو په سطح پکار دي د ټیمونو مرګرتیا ولا پکار ده او دغه نشان د هیڅ کم نه حمزوي زمونږ د خپل بیٹک ټي وي مرګري ډېر ښه طریقې سره کړی دا په افسوس تاره چې لا باغې سره د عمل نه شوی بسم الله الرحمن الرحیم زما صغیر علي نوم دی او زیدي اوسیدونکو او دا ټورنمنت ما سره د خپل ملګرو په مرسته باندې ارینج کړی دی زه د بیټک ټي وي د پوره ټیم ډېر شکریا ادا کوم چې زموږ د محفل ته رال او زموږ د محفل نور ښکلی کو د خلکو ته ښکاره کړو 54 ټیمونه دي 54 ټیمونو حساب غوښتې ده او د حکومت سرپرستی خو به دا و چې موږ په تمه یو خو فلحال بالکل د حکومت د غاړې موږ سره هېڅ قسم سرپرستي نشته او موږ ټوټلي موږ په خپل هغه باندې لګیا یو په خپل هلې ځلې کوو په خپل جیب باندې یا خپل یار دوست موږ سره پکې هیلپ وکړي یا خپل جیب یا زموږ خپل ټول ایفرټس دي ازادي خو نن خو زموږ خلک دوه اختر مانځي موږ دا هم اختر دی دا هم د اختر ورځ ده او د دې ازادۍ خو احساس هغه چاته کېږي چې څوک چا ازادي نه ده لیدلې هغه خلکو نه تاسو کا هغه به تر دې مونږ شکر الحمدلله پلار په نیګه باندې آزاد یو په خپل دوه خو په خپل کټ کې په آرام خوب کو په خپل مرزای ژوند کو په خپل مرزای عبادت کو په خپل مرزای باندې خوراک څښاک کو الحمدلله شکر دې مونږ باندې الله پاک ډېر لوی کرم دی او دا زمونږ ذمہواری کې راځي دا کال کې یو ورځ ده مونږ لکه خپل خواهشات مطابق خپل خدای خپل نور اختیار څنګه نور کو مونږ له پکار دي مونږ ټول له پکار دي چې د ازادۍ د ورځې ته مونږ توجه ورکو او مونږ لکه سنا سیسه مونږ لا چول کې لازمي پکار دي الله پاک په خوشحالي کې د الله پاک شکر مونږ ادا کول پکار دي په دې ورځ باندې بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم سیار دی او د کوټې کلی سره تعلق لرم او تقریبا داسې د شل 15 کال راسه د مخ سره ګرځو او اولو او اوس په دې زیاده کې چې نو دا ټورنمنت دی نو دې کې د کوټې تقریبا 3 ټیمه جنگيږي نو زما د ګورنمنت د کې پی کې ګورنمنت ته خاص کر پاس ته چې دا غي خپل سرپرستۍ کې واخلي او دې له توجه لګور کې او دې له د مخ او د لوبو کې وځای ورکړي څنګه چې د هغه تیراندازي چې کومه ته آرچري وای یو شی دی خو چونکې دې خوا توجه نشته هغه توجه ډېره ده نو هغې له په لوبو کې ځای ورکړی دی نو موږ دا خواست کوو چې دې له هم هغه شان ځای ورکړي څنګه چې د نورو لوبو کې ورکړي ډېر انتهایي ضروري دي ځکه چې د ماحول نه د حالاتو نه زموږ د مشران هم خبر دي چې ماحول زموږ که یو ماشوم مشغول نی په دې لوبو کې نو لازمي خبره ده چې د هغه ذهن د غلطو طرفو ته ځي ازادۍ ورځ خو ماشاءالله زه ټول ملګرو ته مینوالو ته مبارکي ورکوم د ازادۍ او الله دې دغه شان موږ لا د خوشحالۍ د محفل جوړی او ټولو ته دعا سلام دی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم حبیل استاد دی د پنځپیر کلیمه او د دې نننۍ ټیم کې عادت هم کوم دا د بارایي لوبه د سانیکا سینما شروع کړې ده مخې باره کې به دا وایم چې یو خو دې سره حقیقت خبره ده چې زمونږ کله د مخې سیزن راشي نو زمونږ هسپتالونه شاړ شي او میدانونه زمونږ آباد شي دا داسې یو سرګرمي ده چې دې کې ډولکې وغږېږي که نه کور کې بوټونو کې دا بیماران چې خلک یې په اړمونو نشي راپاڅولی دا یې راپاڅوي دا ډولکې دې میدانونو ته راځي او دا پکې غټ کمال دی دا زمونږ دپاره ډېره خوش خبره ده او د مزېداره بل عزت ته پکې روغ پیژنګلي ده پکې
نن زه د پنځپیر کلي ما دې دا کې ماشوم پیژنې خو صرف د دې غشي په سر مې پیژنې د دې لیندې په سر ما په بونیر کې خلک پیژنې ما په پنجاب کې پیژنې ما په کاټلنګ مردان په بودو شمودو واحد صرف دا یو ذریعہ د غشي لینده ده نو زه وایم چې وړې پړې له ډېره توجه نه ده پکار دی مخې له ترقي پکار ده د لوبې له ترقي پکار ده خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې دا په مخ کې نشي تللی موږ هم دې کې ډېرې هلې ځلې وکړې موږ سپورټ افسرانو سره ډېر میلاو شو خو چونکې موږ پېښور ته که ټیم بوځو نو هلته کې زموږ د مقابلې څوک نشته که موږ پنډای پنجاب ته موږ لاړ شو اسلام آباد ته نو خپل کسان به بیا ځکه چې هلته څوک نشته دا صرف په دې لږه علاقه کې محدود پاتې ده خو الحمدلله زه په دې ډېر فخر سره دا خبره کوم چې نن صوابای دا کم ځان سره دا مخه را جوخته کړې ده دا یو زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده ځکه چې دا 10 کاله د مردان نه کشره ده په صوابای کې دا مخه په 70 کې دا مردان ته راغلی ده 20-70 غالبا نه 19-70 کا 18-70 بیا په 80 کې موږ څخه دا 10 کاله کشره ده خو مردان ختم کړ صرف 4 کلو تر غونډه شوې ده موږ تقریبا 120 کلو کې دا په صوابای کې دوره امینه موږ ورکړې ده چې دا موږ ډېره په مخ کې بوتلې ده خو علاقایي لبه ده نو ځکه مخکې نشي تللی د طرف هم دقه شی ده چې بای موږ د کوشش کوو موږ د لالې ځلې کوو نو ستا هلې ځلې پېښور ته موږ ټیم اوس تاته ما وایي چې پېښور کې د مخې ټیم نشي موږ چا سره مقابله وکړو دا به واحد په دې صوابای په دې مردان کې ده دا بل هېچ چاته نشي تللی اسلام آباد ته ورسو خشلینده باجوړ ته راشي باجوړی اوسي چې هغې موږ له ټیم جوړ کړي نشي کېدی خو دا موږ وو چې بای موږ سره په دې خپل علاقه کې کومک وکړئ زموږ مرسته وکړئ دا هم زموږ دپاره ډېره ښه خبره چې موږ د خپل علاقه پې مشغوله وساتو موږ هسپتالونه شاړ کړو میدانونه آباد کړو دا زموږ دپاره اوچته سرګرمي ده د ازادۍ باره کې خو به درته دا ووایم څنګه چې موږ مسلمانان یو مسلمان له پکار دی هر مسلمان له چې د کلمې لاندې ژوند تېروي ټیک ده که نه نو موږ له دغې سره سره به حیثیت پاکستاني قوم د دې جنډې قومي پرچم لاندې ژوند تېرول پکار موږ ته دا قومي پرچم وایي چې غلا مه کړو دوکې مه کړو فریبونه مه کړو خپلې ډیوټۍ سره دوکې مه کړو د خپل ملک شی چې کوم جوړېږي هغه استعمالو د پردي نه ځان ساته موږ دغه نه کوو نو مهرباني وکړئ زه د دې بیټک ټي وي په مرسته د خپل قوم ته دا خواست کوم چې مهرباني وکړئ خپل ملک سره د خپل ملک ایجاد سره مینه وکړئ محبت وکړئ نو دا به انشاءالله زموږ ستاسو د ټولو لپاره د خیر خبرې والسلام ډېره مننه